تازه خبر ملا یعقوب مجاهد د البدر قل اردو سره یو ځای د ډیورنټ فرضي کرښې ته تللی او همدارنګه د ایران سره د سرحدي نښتې د مخنیوي په پار هم مهم تړون ترسره کیږي. دا چې ملا یعقوب اخوند ولې سرحد ته تللی او د ایران هیواد سره څه ډول تړون ترسره کیږي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د ډیورنټ فرضي کرښې ته تللی او هلته خپل پوځیان پاکستاني لوري ته متوجه کړي. نور طالبان که هر څه کوي خو د طالبانو د دفاع وزارت ځوان سرپرست وزیر غواړي خپله دنده په وفادارۍ سره ترسره کړي. هغه په سهیل کې د البدر په نوم قل اردو ته تللی او هلته د هغه ځای له منصوبینو سره په ګډه چانټه پتن او مخابره په لاس د ډیورنټ فرضي کرښې ته تللی او هلته خپل سرحدي جنګیالي د پاکستان طرف ته متوجه کړي ترڅو د پاکستاني ځواکونو د حملې او تیري په بدل کې هغوی ته سخت او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د ملا یعقوب دا سفر په داسې محل ترسره کیږي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وار وار سرحدي نښتې رامنځته سوي او دغه نښتې د بېلابېلو دلایلو له کبله رامنځته سوي یا د نښتې اکثریت د ډیورنټ فرضي کرښې او افغان مسافرو په سر رامنځته سوي چې دواړو لورو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه اوس تازه ایران او افغانستان په ګډه د سرحدي نښتو د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړوي. افغانستان او ایران په خپلو ګډو پولو کې د ناوړه تفاهم او نښتو د پیښېدو د مخنیوي لپاره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو سلا وکړه. د ایراني رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د ایران مرستیال سفیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو د پولساتو ترمنځ د سوء تفاهم د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. په تیرو 7 میاشتو کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي چې د دغه دوو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه 2 ځلې نښته رامنځته سوې چې په لړ کې مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. د دواړو خواو ترمنځ وروستۍ نښته د روانې مارچ میاشتې په 8 د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ په پوله کې وسوه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. په دې نښته کې دواړو خواو له سپکو او نیمه درنو وسلو کار واخیست او د 4 ایراني پولساتو د وژل کېدو ادعا هم وسوه. مهر خبري اژانس وایي چې په کابل کې د ایران د سفیر سرپرست سید حسن مرتضوي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څخه وغوښتل چې په پوله کې د سوء تفاهم د بیا نه تکرارېدو لپاره دې په ګډه کمیټه سلا وکړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.